سیاست ته راتګ پی ټی آی ولې خوښول؟ مولانا اميرالله جنيدې صاحب څوک دی؟ نو کله چې دا خبر وشو نو حقیقت دی چې ډېر خفګان. د مومن ټي وي ټیم د یو ورځ یو مشر پروګرام دپاره تحصیل حلیمزو بابي خیلو ته د علامه اميرالله جنيدې حجرې او جامعه فاطمه الزهرا د زنانو مدرسې ته ورغلو. د روایاتو تر مخه علامه اميرالله جنيدې د مومن ټي وي ټیم استقبال وکړو. په حجره کې مو دمه وکړه او چې کله مو د مولانا اميرالله جنيدې نه د فیجانګلو پوښتنه وکړه نو مولانا اميرالله جنيدې څه داسې ویلي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه وړاندې تبسم مومن صاحب تاسو ته هرکلی وایو، ستاسو شکریه ادا کوو چې زموږ درې ته زموږ علاقې ته رالی. الله هم خوشحاله کړه. مننه. د نمبر زه نوم مې اميرالله جنيدې دی او والد صاحب مې حاجي فدا محمد او د نیکه نوم مې چې کوم دی الحاج مولانا محمود مرحوم رحمت الله علیه. او داسې به ووایي چې د هغوی د والد صاحب نوم بیا میرویس صاحب او هغه پاپیجي صاحب مشهور و چې هغه ډېر نامور خلک وو، د هغه مانکي صاحبانو، د هغوی شیخانو، د هغوی مریدانو. نو زه خپله چې کوم دی په همدلته په دې بابي خیل قوم کې په ضلع مومن کې پاتې کېږم او بس دلته دیني او مذهبي خپل خدمات هغه سره انجام کوم. مولانا صاحب تعلیم هم څومره کړی دی او څه مصروفیات لرئ؟ تعلیم خو ما ام اسلامیات، ام عربي دا مې کړی دی، میټرک مې داسې ریګولر کړی دی. او پهله چې کوم دی دلته خپل وطن کې څه پرایمري مې دلته ویلې او بیا په پېښور کې مدرسه کې هلته به مې بیا سکول هم ویلې، مدرسه به مې ویلې. بیا د هغې نه پس ام اسلامیات عربي هغه هم وکړه او الحمدلله حفظ د قرآن عظیم الشان هم هم کړی او تجوید چې کوم دی نو هغه هم کړی دی. خپلو مصروفیاتو باندې لنډ او مختصره خبره وکړئ یو جهان منلوی. موجوده وخت کې زه خو درس و تدریس هم کوم. دلته زموږ کلي کې د بناتو مدرسه ده نو هلته هم چې کوم دی زه 4-5 پیریډونه اخلم او بیا غټه مدرسه چې کوم دی نو هلته یو پیریډ اخلم. مخکې به مې ډېر اخیستل خو اوس سیاسي اکټیویټیز هم ډېر شو، نور چې کوم دی سرکاري او دغه خدمتونه د کلي جرګې مرکې دا هم ډېرې شوې. نو په دې وجه باندې صرف یو پیریډ هلته اخلم، بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو بیا خپل چې کوم قومي خدمات او سیاسي خدمات او هغه یو اداره چلول دا هم ځان له یو مشکل کار دی. خو کلم چې یو سړی انسان له خدای پاک ډېر طاقت ورکړی دی او ډېر کمال خدای پاک په انسان کې ایښودی دی چې یو سړی وغواړي چې یاره زه ډېر کار وکړم نو خدای پاک هغه له توفیق ورکوي. الحمدلله زه دلته هم پیریډونه والم، بیا هلته هم پیریډونه والم، بیا د هغې نه پس مړی ژوندی هم وکړم، بیا کم چې د زکات کم خدمات دي هلته دفتر ته راشم هغه هم وکړم. نو نور د وطن چې کومې ورانې ودانې هغه ټولې چې کوم دی الحمدلله زه پوره کوم او خپل کوشش کوم حد تر اوسه. مولانا صاحب سیاست ته څنګه راغلی؟ سیاست ته راتلل خو که دا ووایم چې پیله نه خو زما شوق نه خو دومره و چې یو خو زموږ چې کوم خلک دي تصوف والا خلک دي یا د قوم کوم خلک دي یا زموږ ملګري دي یا زموږ استادان صاحبان هغوی یعنې زه او داسې به ووایي چې حکومت د طرف نه داسې یو مجبوري ما ته راغله چې هغوی به زه دې طرف ته رابللم. ضرورت په بنا باندې زه چې کوم دی سیاست ته راغلی. سیاست ته راتګ پی ټی آی ولې خوښول؟ زما د عمران خان د هغه ویژن او د هغه چې کوم طریقه کار و، د هغه چې کوم سپیچ و هغه به ما اورېده. هغه یو صداقت دا ما منلی سچوي چې هغه کې یو صداقت پروت و، په هغه کې یو منډه تړله، یو خدمت په ماده په هغه کې پرته وه. خو چونکې زموږ او د هغوی په منځ کې یو ګیپ و چې موږ د مذهبي خلکو سره تعلق و او هغوی چې کوم دی نو مذهبي خلک مطلب دا دی چې داسې و چې د مذهبي خلکو نه علاوه او په خپلو جلسو کې به چې کوم دی نو ټنګ ټکور وغیره دا څیزونه به مو نو دغه ګیپ زموږ او د هغوی په منځ کې نور د پیله نه چې کوم دی نو د هغوی نظریه او ستاسو نظریه یو
بیا چې کله علامه ډاکټر پین الحق قادري صاحب PTI ته راغی نو بیا هغه ګیپ ختم شو او بیا په هغې کې دا فایده وشوه چې هغې کې بعضې داسې کمې و چې هغه د قادري صاحب یا زموږ په وجه باندې هغوی ته ډېر خیر ورسېده او د هغوی د وجې نه موږ ته ډېر خیر راورسېد چې موږ کې داسې ډېرو چې ضرورت و هغه ضرورت به نه پوره کېده. په یو حجره کې ناست دي حجرې جرګې مرکې ته په کم نظر ګوري؟ زه خپله د ډېر داسې به ووایم چې د ماشومتوب نه په جرګو مرکو په دې کې کښېنم پاسمه د مشرانو سره مې تعلق ساته او دا مې خپل دغه دی چې مذهبي او په هر لحاظ باندې چې کوم دی جرګه دا یو بهترین کار جرګه چې کوم دی د ښځې او د خاوند په منځ کې هم پکار ده نور عام خو چې کوم دی خو خامخا ضروري ده نو جرګه ډېر زه ډېر ښه نظر باندې ګورم او زما ډېر ښه فکر دی د جرګې په باره کې. په حجره کې د دمي او خبرو اترو نه پس مولانا اميرالله جنيدې د روایاتو مطابق جامعه عزیزیه محمودیه ته ورغلو. هلته یې طلباو استقبال وکړو او کله چې مو د ذاتي زندګۍ په هکله د دوی نه وپوښتل نو دوی څه داسې ویلي. نورو ماشومانو په شان لوبې کړي دي او که نه دي کړي؟ او لوبې هم کړي دي. ما خپله د کرکټ او د ولیبال د دواړو کې ښه کلاړي پاتې شوی وم خو خپل شوق به چې کوم دی نو دا د ولیبال سره. مولانا صاحب خوراکونو کې کم خوراک مو خوښ دی او په جامو کې مو کم رنګ خوښ دی؟ خوراکونه خو زما خپله داسې طبیعت دی داسې هلکه پلکه خوراک او بیا مې ډېر طبیعت دا دی چې کله داسې سفر باندې مو خوراک کوم که نه لکه مثال به ته باندې سړی چېرته ځي ګاډي کې یو ځای کې ودرېږي یا څه مطلب داسې لږ ټایم کې چې کوم خوراک کېږي هغه مې طبیعت نه وي. جامو کې خو زموږ خپل لباس هم چې کوم دی نو بس ټول دغه سپین دی او خوښ هم دا دی او کوم چې شرعي لحاظ هم سپین چې کوم دی نو دې ته ښه ویلی شوي دي بهتر لباس ورته ویلی شوي. سفرونه مو کړي دي که نه هم دي کړي؟ سفرونه خو ملکي خو مې ډېر کړي دي ډېر ژوند مې سفر کې تېر کړی او بار چې کوم دی نو سعودي شو دوبۍ شوه داسې لږ شانته یو ځای پورې افغانستان کې شو بس دې ملکونو ته تللی یم نور ډېر سفر نه دی کړی. مولانا صاحب په کم ټیم کې ډېر خفه شوي یستی انسان دی او په کم ټیم کې ډېر زیات خوشحاله شوي یستی؟ دا یو زمونږ چې کوم استادان دي د علامه ډاکټر پین الحق قادري صاحب دی دوی د خاندان څلور کسه په یو ځل شهیدان شو زمونږ استادانو چې هغه موږ له سبق لره روان وو د بخاري شریف او د مسلم شریف دا ورسو هغه کتابونه چې کوم دی نو هغه هم په ګولو لګېدلي نو کله چې دا خبر وشو نو حقیقت دی چې ډېر خفګان راغی او دویم د دوی والد صاحب چې کوم نو دا زمونږ د نیکونو او د کم وخت نه چې کوم دی لکه زمونږ پیر او مرشد و شیخ ګل صاحب مبارک چې کله وفات شو نو هغې سم بلکل زموږ حالت ځکه چې هغه زموږ مربي او زموږ دعاګو او دغه نو هغې سم موږ ته خفګان ډېر رسېدلی او خوشحالي خو په ژوند کې انسان دی خوشحالۍ ډېرې مواقع راځي. زه خپله ما 2 نکاحونه کړي دي ښځې مې 2 دي او دا دویمه ما هغې وجه دا وه چې زما بچي نو 19 کاله پس ما دویم واده وکړو بیا په 6 کال ماله خدای پاک بچی راکړه چې کله بچی ماله خدای راکړه نو ما د هغه تصویر په لومبۍ ورځ باندې خېجو فیسبوک باندې څه نوم لري او احمد قدامه هغه تصویر چې ما خېجو نو هغې سره چې ما هغه ډیټ لیکه نو هغه په 24 دسمبر 2017 خو ما د دغه د وجې نه د خوشحالۍ د وجې نه د 2017 په ځای مې 2018 ولیکه او بل مې 2000 په ځای باندې 20018 مې ولیکه هغه خوشحالي هغه کنټرول نه شي. نو د یو ملګري پې کمنټ وکړو هغه کمنټ کې چې کوم دی نو ملګري راته ولیکي چې یو ولکو او هغه ډېر نالیق او په سکول کې د هغې امتحان راغی نو هغه امتحان کې د مخکې نه سوچ کوو چې دا استاد د ما نه تپوس وکړي چې 95 مې ولیکه 95 مې ورته بل څه نه ورتلل نو هغه چې کله هغه ته تپوس کوو هغه استاد ورته اټومیټک دا وویل چې 95 مې ولیکه نو هغه د ډېرې د خوشحالۍ د وجې نه 95 مې هم تیر شه 95 مې هم غلط نو ما ته ویل چې داسې کار دی چې تا خو د 17 په ځای 18 لیکلي او بیا 18 په ځای بیا د 2000 په ځای 20000 لیکلی دی ډبل غلطي لیکلي نو دغه یو خوشحالۍ موقع وه او ډېره ښه موقع چاپ دی یا نه دی چاپ
کتاب ما څه تقریبا چې یو لیکلی پروت دی او هغه د رؤیت هلال چې کوم دی د دې په موضوع باندې خو بس دا دی چې هغه د کمپوزینګ لا دغه ته نه دی ورکړی او بل لسې مواقع هم ډېر نه میلاویږي مصروفیات ډېر دي دې وجې نه چې کوم دی نو داسې توجه هم لا دغې ته ډېره نه ده کړې. مولانا اميرالله جنيدې د جنيدي کاروان مشري هم کوي د کومې د سوري لاندې چې د ربیع الاول په میاشت کې په ټوله ضلع کې یو شمېر پروګرامونه کیږي. په رشکۍ کې را جوړ کړی شوي پروګرام کې مولانا اميرالله جنيدي ګډون وکړو او هلته د مولانا اميرالله جنيدي په حقله د دوی دوست مولانا ولایت حبیب صاحب څه داسې ویلي. الرحمن الرحیم. ستاسو ډیره مننه چې داسې مشرانو نه چې کوم دی تاسو وخت ورکوئ او د هغوی سره شریکېږئ. زه حافظ ولایت حبیب جنیدي صاحب د جناب مولانا اميرالله جنيدي صاحب یو کشر یم د تره زوی یم. اميرالله صاحب محترم متعلق د تا پوښتنه وکړه. اميرالله صاحب محترم د زموږ مشر دی په هر لحاظ سره لکه داسې الله پاک هغه په دې کم عمر کې یو داسې صلاحیت ورکړی دی چې د مذهبي دیني الو زلو سره سیاست معنی هم پوهیږي د خلکو په منځ کې د خدمت متعلق منډې تړلې معنی هم پوهیږي او دغه ټولو خبرو سره قومي چې کوم صلح دي قومي کوم ځای کې لانجې جوړې شي د هغې خلکو په منځ کې امن راوستل د هغوی اتفاق راوستل په هغې معنی مو له خدای پاک یو لوی صلاحیت ورکړی دی د مشرانو سره ځای په ځای معنی په هر ځای کې حاضر وي او الحمدلله په هر یو کار معنی له خدای پاک یو لوی بصیرت ورکړی دی هم مذهبي بنیاد معنی هم سیاسي بنیاد معنی او هم مشري قومي صلح معنی خدای پاک دله یو لوی صلاحیت ورکړی. مولانا اميرالله جنيدي په 2014 کې د قومي اسمبلی انې 240 امیدوار هم پاتې شوی دی. په 2020 کې د مای په میاشت کې د زکات د کمیټۍ مشر هم جوړ کړی شو. زکات متعلق چې کم دی نو الحمدلله د کمې ورځې نه چې زه راغلی یم یو خو کم چې صحیح طریقې سره کمیټۍ نه جوړول دي په کومه طریقه باندې مخکې په دې طریقه نه وي هغه صحیح قانونا الحمدلله مارچ برابر کړي یوه. دویم نمبر خبره دا ده چې دلته مثال د زکات د ډپارټمنټ چې کوم دفتر وغیره د هغې ټولو څیزونو دپاره ما لیټرې کړي دي. اب هم لکه څنګه چې په کې پي کې کې دغه شان به خیر دلته په ضلع کې هم همغه شان دفتر او همغه شان طریقه کار به. دریم نمبر خبره دا ده چې دلته اوس هم په زموږ هیډ کوارټر چې کوم هسپتال دی هغې ته هم موږ پانډ ورکړی دی. خلک کوم چې غریبانان خلک یې راځي هغوی له موږ فارم ورکوو لوکل چیرمین نه ساین کوي بیا دفتر کې چې کوم دی انټري کوي بیا هسپتال ته هغوی لاړ شي هغوی ته بهر یو طاهر میډیکل سنټر دی هغوی ته فري دوایي ورکوي. مولانا صاحب په دې خبرو کې زه دغه کوېسچن هم لرم دغه سوال هم لرم. ستاسو حکومت دی تاسو د مدرسو دپاره څه هلې ځلې کړي دي که نه یا د زکات په لیول باندې هم د ټولې ضلعې یو ذمهوار کسي یو ذمهدار کسي د دغې دپاره د مدارسو دپاره ستاسو هلې ځلې شوي دي یا د مدارسو دپاره ما په مذهبي امورو دفتر کې هم چې کوم دی خبره کړې ده امید د ربه دی چې هلته هم څه وشي خو د زکات ډپارټمنټ سره دې دغه شته دی کومې چې رجسټریشن مدرسې دي هغوی له څه ورکوي انضمام حمایتي که د انضمام خلافي که حمایتي څه وجه ده او که خلافي څه وجه ده. زه خپله لکه پیلم چې کوم دی نو د انضمام خلاف خبره ما نه ده کړې. البته ډېر په حق کې پیله هم نه خو چې ځکه چې ما ته د انضمام دومره پورې هغه اهمیت معلوم نو خو کله نه چې انضمام شوی دی بیا بالکل زه د هغې په حمایت کې یم او د هغې په حمایت کې د دې وجې نه یم چې ډېر زیاتې فایدې د دې سره راغلې. بل دا دی چې موږ د پاکستان یو داسې به وایي چې مکمل حصه جوړه شو. د دې نه مخکې زما چې څومره پوه کړو زه خپله باندې د ډېر وخت نه اسلام آباد ته یو ځي بل ځي ته د اکثر ښاریو ته زه راځم خو چې ما به کوم ځای کې کارډ وښودو او هلته یعنې عموما به دا مطلب و چې ګینې دا پاکستانی نه دی خو چې انضمام شوی د هغې نه دې خوا د ننه پورې ما ته چا دا نه دي ویلي چې یاره ته د کوم ځي یا مثال عموما ولې نو داسې نور چې کوم ډپارټمنټ دلته نه و هغه ټول کې في کې چې کوم ټول دلته را نو ډېرې فایدې ورسره وشوې. زه د انضمام په حق کې یم اوس. پروګرام به راغونډو مینوالو ته به علماء کرامو ته داسې چې کوم اوسېدونکي دي د ضلع عموما مسافر دي هغوی ته به څه میسیج ورکړې څه پیغام به ورکړې؟ هم به ټولو ملګرو ته اورېدونکو ته کتونکو ته دا ورکړم چې اخلاص او اخوت
د یو بل سره مینه محبت او د یو بل حق چې دا وپېژني هر سړی. کله چې موږ د یو بل حق وپېژنو او د یو بل سره محبت وکړو او اخوت وکړو ملګرتیا وکړو او د دین اسلام او د ملک لپاره سټرګل وکړو او منډه وو، امید درباره چې زموږ بچي او زموږ وروستنی نسل چې کوم دی به ټول خوشحاله او موږ له به الله تعالی اجر راکړي. دا ټولو ته زما پیغام. قدرمندو کتونکو، دا و د نن ورځې مشر چې تاسو د دوی د زندګۍ په حوالې سره دغه دلچسپ معلومات حاصل کړو، د ده زندګي مو کتله. دا و د نننۍ ورځې مشر. قدرمندو کتونکو، د بل پروګرام پورې ما ته به څومره راکړي اجازت، په لوی الله مو سپارم.